سمندرونو دا ژوند بیا نه راځي. د ژوند چانس یو ځل دی. په دې کې داسې کارونه وکړئ چې بیا پښیمانه نه یاستئ، او بیا پښیماني څه ګټه هم نه لري. البته انسان نه اشتباهات کېږي، تېروتنې کېږي، خو انسان هغه دی چې په خپله تېروتنه پوه شي، او مسلمان هغه دی چې په تېروتنه پښیمانه شي، او شیطان بیا په خپلې تېروتنې تر اخره ولاړ وي. دومره توپیر لري. نو خدای پاک انسانان بخي، مسلمانان بخي، خو چې پښیمانه شي او بخښنه وغواړي چې ما بد کړي. او شیطان ځکه نه بخي چې هغه په خپلې تېروتنې باندې ټینګ ولاړ دی، او تر اخره به د خدای د غضب سره مخ وي، او اخر انجام به ډیر بد وي. د شیطان په لارې مه ځئ، ښه کارونه وکړئ، د ښو خلکو ملګرتیا وکړئ، او داسې کارونه وکړئ څه دپاره چې خدای پاک نړۍ ته رالیږلي یاستئ. انسان ښه کارونه کوي، بد نه کوي. او بیا چې مسلمان شي هغه خو بیخي د ښو کارونو مرکز شي. آباد اوسئ، ژوندي اوسئ، ښه کارونه وکړئ تر څو ښه انجام یې وګورئ. السلام علیکم ورحمة الله.